په ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند د 10 کاندیدانو ترمنځ په مناظرې کې په صحي بیمه، مهاجرت او د چې څنګه راتلونکي کال کې ولسمشر ټرمپ ته ماتې ورکړي تاوده بحثونه وشول. ځینې میانه روا کاندیدانو د برني ساندرز او الیزابت وارن په څیر مترقي کاندیدان دفاع ته اړ کړل او د صحي بیمه او د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزې کې د هغوی پر پلانونو سختې نیوکې وکړې. دا به د رایو د صندوق لپاره یو بحران وي. تاسو په دې کار ټرمپ بیا انتخابول غواړئ. سناتور برني ساندرز د ټولو لپاره د دولتي صحي بیمې له نظریې دفاع وکړه او هغه نظر پوښتنې یادې کړلې چې هغه ټرمپ ته ماتې ورکولی شي. هغه دلیل چې موږ به ټرمپ ته کلکه ماتې ورکړو دا ده چې هغه تقلبي سړی دی او موږ به یې اصلیت خلکو ته افشا کړو. په کانګرس کې د اوهایو ایالت استازي تم راین چې یو میانه روا کاندید دی دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې کچېرې د صحي بیمې، اقتصاد او چاپیریال ساتنې په اړه د دیموکراتانو وړاندیز شوي تګلارې ډېرې کیناړخې وي نو کېدای شي ټاکنې وبایلي. روښانه ووایم زه فکر نه کوم چې د دې اجنډا سره به موږ وشو کړی مخ ته لاړ شو او ټاکنې وګټو. موږ باید د کارګرو طبقې پر مسئلو خبرې وکړو. خو سناتوره الیزابت وارن بیا دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې کچېرې ولسمشر ټرمپ ته ماتې ورکول غواړي باید ډېرې متفاوتې تګلارې وړاندې کړي. دیموکراتان ټاکنې هغه مهال ګټلی شي چې پوه شي څه شی سم کار دی او موږ به د سم کار لپاره مبارزه وکړو. زه ویره نه لرم او د دیموکراتانو د ګټلو لپاره ویره هم باید ونه لري. دیموکراتانو په خپل منځ کې په ډیرو مسلو د نظر اختلاف درلود خو په مناظرې کې پر ولسمشر ټرمپ باندې هم انتقادونه هیر نه ول. د یو یاغي ولسمشر د ظلم او ویر له امله موږ دا لاره انتخابوو چې د ټولو لپاره د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت نه د هغه په وړاندې ودرېږو. ساکال د دیموکرات ګوند څخه 10 تنه کاندیدان چې پکې د یو عام جنس باز پټ بودیجج په ګډون ښځې، نارینه، تورپوستي او سپین پوستي شامل دي د ولسمشر ټرمپ په وړاندې چې یو جمهوریت غوښتونکی ولسمشر دی مبارزې ته چمتووالی نیسي.